السلام علیکم دوستانو خدای وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا د موبایل میسجان په خپل موبایل کې وګورئ. نو ملګرو دا تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. نو په دا ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در وښیم. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړئ مهرباني سره وکړئ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او که تاسې هرې ویډیو څه ضرورت لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. او ملګرو که چېرې تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. د هغه رقم ملګرو تر ټولو مخکې تاسو ولاړ شئ پلی سټور ته. ملګرو په پلی سټور کې یو اپس ده د اس ام اس فارورډر په نامه ده. ملګرو دغه اپس د اس ام اس فارورډر په نامه ده. ملګرو تاسو که د هر چا اس ام اسان په خپل موبایل کې ګورئ که د خپل ملګري نو تاسو به د خپل ملګري په موبایل کې دغه اپس انسټال کړئ. ملګرو کله چې تاسو د خپل ملګري په موبایل کې دغه اپس انسټال کړئ بیا به راسئ ملګرو سمپل به تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ. ملګرو دغه به تاسو یاد ساتئ دغه کم اپس ده دا کم اپلیکیشن چې ده دغه به تاسو د خپل ملګري په موبایل کې انسټالوئ. د کوم چا میسجان تاسو په خپل موبایل کې ګورئ دا به تاسو په هغه موبایل کې انسټالوئ. نو ملګرو کله چې تاسو دغه په هغه موبایل کې انسټال کړئ له پلی سټوره یې راډاونلوډ کړئ د هغه رقم ملګرو تاسو راسئ سمپل په دا سیټینګ به کلیک سره وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ دا اس ام اس فارورډر سرویس چې ده دا په تاسو اون کړئ. ملګرو کله چې دغه تاسو اون کړئ دلته اس ام اس فارورډر 2 ملګرو دا به د هغه موبایل په هغه موبایل کې به تاسو خپل نمبر ولیکئ. دلته ملګرو مثال کې طور پر زه رالمه خپل نمبر مې ولیکل. نو ملګرو کله چې تاسو خپل نمبر دلته ولیکئ دغه رقم به سمپل تاسو په دا ایډ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایډ باندې کلیک وکړئ دغه نمبر ملګرو دلته ایډ شو. دغه رقم دلته ګوره کله چې دا نمبر دلته ایډ شي اوس که تاسو ملګري ته هر څوک اس ام اس راوکړي د هغه اس ام اس به ډایرکټ ستاسو موبایل باندې راځي. یعنې دغه نمبر تاسو ورکړی دی ډایرکټ په هغه اس ام اسان په دې نمبر باندې ځي. نو تاسو اوس کولی شئ چې د هر چا اس ام اسان په خپل موبایل کې وګورئ. ملګرو دا ډېره اسانه طریقه ده. سمپل یو اپس را ډاونلوډ کړئ په هغه یو اپس را ډاونلوډ کړئ په هغه اپس کې خپل نمبر ولیکئ چې د خپل ملګري په موبایل کې انسټال کړئ. نو سمپل به هغه ټول دغه کوم اس ام اسان چې دي هر څوک چې ورته رالیږي هغه به ټول ستاسو په موبایل باندې راځي. دغه رقم ملګرو کله چې تاسو په دا سټاپ فارورډینګ ایډ اس ام اس باندې کلیک وکړئ نو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ بیا به دغه کم میسجان چې دي هغه به تاسو نه راځي. نو تاسو په ملګرو په دې باندې کلیک نه سر کوئ او بیا کوم بیرته شاته بیایي دغه رقم به تاسو راسئ سمپل یو په دا سیو به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیو باندې کلیک وکړئ دلته به دغه الاو کوئ او دغه رقم یې دلته بیا سره الاو کوئ. داسې کله الاو دا کم سیټینګ ساته راړئ دا به تاسو ټول الاو کوئ. نو کله چې دغه څلور سټیپه تاسو الاو کوئ دلته به دغه کم نمبر چې دی هغه سیو شو یعنې هغه ایډ شو. نو سمپل به اوس تاسو راسئ په دا هوم بټن باندې به کلیک وکړئ د اس ام اس به ډایرکټ ووځي. نو کله چې تاسو له دې څه وځئ اوس که هر څوک په دغه موبایل باندې کوم میسج راوکړي یعنې زما په موبایل باندې میسج راوکړي دغه زما کوم اس ام اسان چې دي ډایرکټ به ټول په هغه موبایل باندې ځي هغه کم نمبر چې هلته ما ورکړي دي. نو دا به تاسو ملګرو د خپل ملګري په موبایل کې انسټالوئ او بیا به خپل نمبر کې ورکوئ. نو ملګرو دا ډېره اسانه طریقه ده. خدای دې وکړي ستاسو به زموږ ویډیو خوښه شوې وي. نو که ویډیو خوښه شوې وي ویډیو سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره شیر کړئ او که چېرې تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ ځکه موږ ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیو